إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. د دین اسلام عزت مندورونو، مخکې مونږه کبایر الذنوب داغي بیان شروع کړي او غټ غټ ګناونه چې کوم په معاشره کې موجودي، او دې لپاره دا بیانول شي چې چا کې کمی کمزوریانی او هغه زمونږ او تاسو د دې بیان په وجه باندې او د دې تذکیر او د یاداش په وجه باندې هغه مونږ ته رایت شي او دا غي نه مونږ او تاسو اجتناب وکړو، دا غي نه ځان وساتو. یو بل کبیره ګناه هغه ذکر کو د الله په توفیق سره چې هغه ته ویل کېږي هجر الاقارب، یعنی د خپل ولی خیال نه ساتل. بل تعبیر دا غي نه ده چې هغه ته ویل کېږي قطع الرحم، خپل ولی کټ کول. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي فاسقان ها خلق دي چې هغه د لوث پابندي نه کوي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. الله وتا د خپل ولی په پیوسوالي باندې امر کړي مؤمنانو خلقو ته، او فاسق انسان چې غټ مجرم غټ ګناهګار هغه د خپل ولی خیال نه ساتي. الله رب العالمین مونږ او تاسو فرمایي واتقوا الله، ای خلقو د الله نه ویریږي. الذي الله غزات تساءلون، چې تاسو د یو بل نه سوال کوئ د الله په نوم باندې. والارحام، ځان وساتئ ای خلقو ویریږي د خپل ولی د کټ کولو نه، د دین ځان وساتئ. او الله رب العالمین د مؤمنانو په صفت کې فرمایي والذین یصلون ما امر الله به. مؤمنان ها خلق دي چې هغه الله رب العالمین وتا د خپل ولی په پیوسوالي باندې امر کړي ما امر الله به ايوصل. نو دوی د الله رب العالمین دا حکم په دې باندې عمل کوي او د خپل ولی خیال ساتي. دې باره کې ډېر احادیث راغلي په قران او سنت، احادیث چې موږ او تاسو وګورو د خپل ولی باره کې ډېر زیات راغلي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لا يدخل الجنه قاطع رحم، هغه انسان جنت ته نشي داخليدلی چې څوک د خپل ولی خیال نه ساتي. دا څومره د وعید حدیث دی او دا حدیث ډیرو خلکو ته معلومي، خو لیکن په دې باندې څوک عمل نه کوي. امام احمد رحم الله یو روایت ذکر کړي. الله رب العالمین فرمای انا الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې الله رب العالمین رحمان ذات دی. انا الرحمن، اذا رحمان ذات یم، حدیث قدسی. وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي. الله رب العالمین دا خپل نوم داینم کړی دی د خپل ولی د پاره چې هغه ته ویل کېږي رحم، خپل ولی وته ویل کېږي صله رحمی. دا خپل نوم
د خپلوالۍ د پاره کټ کړی دی. من یصلها اصله، سوچ د خپلوالۍ خیال ساتي، الله رب العالمین به دا انسان د خپل رحمت سره یوځای کی. په دې انسان باندې الله رب العالمین خپل رحم وکي. ومن يقطعها اقطعه، کوم انسان چې د خپلوالۍ خیال نه ساتي الله رب العالمین به دا د خپل رحمت نه لري. دا نن سبا چې موږ او تاسو د مصیبتونو متوجي دي، د دې اصل وجه دا چې موږ او تاسو د خپلوالۍ خیال نه ساتو. دا الله رب العالمین د رحمت نه ځان لري کړی دی. یو بل حدیث کې دې سره راغلی، یو بل روایت کې چې سلو ارحامکم ولو بالسلام، اے خلکو تاسو د خپلوالۍ خیال وساتئ اگر که په سلام سره ولې نه. ضرور نه ده چې ته چا کارول شي خامخا ستا به اکرام کوي او خامخا ته به د هغې نه خوراک کې، دا ضرور نه ده. صله رحمي دې ته ویلی کېږي چې ته خپلوانو کارول شه، صرف ووایه چې السلام علیکم ورحمت الله، څنګه یې ښه او راوزه دي، دې ته هم خپلولي ویلی کېږي. داسې به نه کوې چې ګیلې دې کې وروسته زه دومره وخت بعد ورغلم او زما اکرام یې ونه کړو، زما یې دا ونه کړو. دا ګورې د صحیح خلکو طریقه نه ده. د مؤمنانو طریقه دا چې ورشي صرف د هغې تپوس وکړه او د الله رب العالمین د رضا دپاره او د دې حدیثو د رسول الله علیه الصلاة والسلام د تابعدارۍ د وجې نه. یو بل حدیث کې داسې راغلي، رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه، څوک چې الله او قیامت مني دا انسان به خامخا د خپلوالۍ خیال ساتي. د دې الټ راواخله، د دې نقیض راواخله. څوک چې الله او قیامت نه مني دا انسان به د خپلوالۍ خیال نه ساتي. دا څومره سخت حدیث. یو بل روایت کې داسې راغلي خپلولي دې ته نه ویلی کېږي دین اسلام عزتمندو چې یو سړی زما کره راځي نو زه به ورځم او چې هغه نه راځي نو زه به نه ورځم. دا خو بدل شو، دا خو تا د خپلوالۍ خیال ونه ساتو. لیس الواصل بالمکافي، خپلولي دا نه ده چې ته د یو بل سره بدل وکړي، ولکن الواصل الذي من اذا قطعت رحمه وصلها. خپلولي دې ته ویلی کېږي چې انسان ستا سره خپلولي نه پالي، ستا سره نه راځي، په عمرونو ستا کار نه دی راغلی، ستا د خپلولۍ خیال یې نه دی ساتلی او ته ورشي د هغې کاره او د هغه سره خپلولي وپالي، دې ته خپلولي ویلی کېږي. دا خو زمونږ او ستاسو او پښتني او رواج جوړ شوی دی چې څوک راځي به زه به ورځم او چې څوک نه راځي مړه په چا باندې سلام نه کوي، هغه ما ته تندې راچولی، ته به خپله غاړه ازادې، ته به ورکره ورځې، دا په تا باندې لازمي ده چې ته به د هغې کره خامخا ورځې که چېرته ځان ته مؤمن وي او ځان ته مسلمان وي. یو بل حدیث کې داسې راغلي، رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي، امام بخاری رحمه الله دا حدیث ذکر کړی، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. که څوک دا غواړي چې زما رزق دې پراخه کړی شي، زما د ټینشنونه ورڅه دې ختم شي او دا یې خوښوي چې زما په عمر کې دې برکت پیدا شي او زه دې د الله صحیح بندګي وکړم، زه دې خلکو ته محبوب شم او زما هر قسم مشکلات دې حل کړی شي، نو څه چل دی وکړي؟ فلیصل رحمه. دا انسان د خپلوالۍ خیال وساتي. دې باره کې ډېر احادیث راغلي، هغې ته زه نه ورځم، خو مقصود زما دا دی دین اسلام عزتمندو چې الله رب العالمین د فاسقانو صفت دا ذکر کړی د غټو ګناهګارانو چې دوی د خپلوالۍ خیال نه ساتي. الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان یوصل. دی وجه امام قرطبی رحم الله ذکر کړي په خپل تفسیر کې دویم جلد کې، وایي د ابراهیم بن ادهم رحمه الله دا غنه تاسو کړی شو، وایي ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا. سوچ کې دې شي چې موږ دعاګانې غواړو الله تعالی سوچت کو او زموږ دعاګانې نه قبلېږي، سوچ کې دې شي. دا اشکال خو زموږ استاد سم راځي کا ناغول یو ناشنا جواب ورکړي او څو خبرې ذکر کړي چې هغه زموږ استاد لپاره ډېرې د فائدې خبرې. اولنۍ خبره ورته هغه دا ذکر کړه لأنکم عرفتم الله فلم تطیعوه. وایي د دې اصل وجه دا چې تاسو الله رب العالمین پیژندلی دی چې الله رب العالمین رحمان ذات دی، الله رحیم ذات دی، الله رب العالمین د عرش مالک دی او هغه د بندګۍ لایق دی، خو فلم تطیعوه د هغه تابعداري موږ تاسو نه کوو. په دې موږ او تاسو پوهیږو چې 15 ټیمه د جمع پابندي کول او الله رب العالمین ته په صحیح طریقې سره ودرېدل، په دې خو موږ پوهیږو کنه چې الله رب العالمین د دې لایق دی چې د هغې دې موږ صحیح بندګي وکړو. په دې باندې موږ او تاسو ښه پوهیږو، خو فلم تطیعوه د الله تابعداري موږ او تاسو نه. او دویم ورته دا خبره وکړه چې وعرفتم الرسول علیه الصلاة والسلام فلم تتبعوا سنته. مونږ رسول الله علیه الصلاة والسلام پیژندلی دی
چې هغه مونږ او تاسو سره ډیر احسان کړی، مونږ او تاسو ته دین را ښودلی دی، مونږ او تاسو ته مور او خور او خپلوان دا ټولې راته جدا کړي چې ته پلار وایي دې ته مور وایي، او نور زموږ سره قسمه قسم احسانات کړي، تر دې پورې چې زموږ او تاسو لپاره الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتلې دي. او کله چې قیامت قائم شي د خلکو سره به د خپل نفس غمي او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام سره به د خپل امت غمي. دا आवाज بږي چې امتی امتی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام موږ پیژندلې دي، خو فلم تتبعوا سنته، چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام یو سنت طریقه راشي، دا غي او خبره راشي، خو هغه ته موږ او تاسو اشاره ګرځو، هغه تابعداري موږ او تاسو نه کوو، ځکه زموږ او تاسو دعاګانې نه قبلې. په دې خبره باندې موږ او تاسو کویږو چې صله رحمی او خپل ولی دا خشه دی، د خپلوانو کار ورتل د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام طریقه وا، خو لیکن د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تابعداري په دې باب کې موږ او تاسو نه کوو، او د خپل غیرت او پختو راغیسي. او بل خبره وته دا ذکر کړه چې وعرفتم القرآن فلم تعملوا به. قران کریم موږ او تاسو پیژندلې چې ډیر عظیم شان کتاب دی، ا دې په شان کتاب څوک نشي راوړي، ا دې په شان آیات څوک نشي جوړولې، او دا د پیسری لایق ته چې په قران باندې موږ او تاسو پیسره او کار قسمه جګړه راشي زموږ او تاسو په مابین کې په قران کریم په پیسره کو په دې باندې موږ او تاسو ټول پویو، خو فلم تعملوا به پاغي باندې عمل کولو ته موږ او تاسو تیار نه یو. قشرو ته لاډ میکال او بل قانون ته پیسلی وړو، خو قران کریم پیسری ته څوک نه تیاری. او بل خبره وته دا ذکر کړه چې وعرفتم الشیطان فلم تحاربوه ووافقتموه. شیطان مونږ او تاسو پیژندلې چې شیطان زموږ او تاسو دشمن دی. قران کریم کې رب العالمین فرمایي انه لکم عدو مبین، خلق دا شیطان تاسو دشمن دی، ای تابعداري مکوئ. په دې باندې مونږ او تاسو ټول پویو، خو فلم تحاربوه ا دې شیطان سره مونږ او تاسو جنگ پرې نه خاو. پکار دی چې دې سره مونږ او تاسو جنگ وکړو، ای سره کله دشمنی وکړو. دشمنی خلالری خبره ده، وافقتموه شیطان چې مونږ او تاسو ته کوم خبره کوي ډایرک پای باندې مونږ او تاسو عمل کوو. او بل خبره وته دا ذکر کړه چې وعرفتم الجنه فلم تطلبوها. جنت مونږ او تاسو پیژندلې چې ډیر ناشنا نعمتونه پکې الله تیار کړي، چې دنیا دا ټولي دنیا راجمه کی د دې په سوچند باندې خسته زی الله تیار کړي، څومره مزیدار زی الله تیار کړي دي. حور غلمان پکې الله د متقینو خلقو د پاره تیار کړي دي، او دا هغه نعمتونه مونږ او تاسو مخې ته دي، هغه مونږ او تاسو پیژنو، خو فلم تطلبوها دا غي طلب مونږ او تاسو نه کوو، دا غي په عمل مونږ او تاسو نه کوو. او بل خبره وته دا ذکر کړه چې وعرفتم النار، اور مونږ او تاسو پیژنو چې ډېر د سختو زی الله تیار کړی دی، چې یو انسان ورته ور داخل شي دا غي برداشت نشي کولای. ډېر سخت ور الله رب العالمین قران کریم کې زی په زی دا غي تذکرہ شوی ده، مونږ او تاسو پیژنو، خو لیکن فلم تهربوا دور مونږ او تاسو تختونه کړ. دا غي د پاره چې کوم مستحق اعمال دي دا غي نه د ځان ساتلو لپاره هغه مونږ او تاسو اختیار نه کړ. او بل خبره وته دا ذکر کړه چې وعرفتم الموت، مونږ او تاسو مرګ پیژنو چې ډیر دا مرګ ډیر ستریخ شی دی، او په دې باندې پویږو چې ګوره دا مرګ اتفاقی شی دی، پار چا باندې مرګ راځي، خو لیکن فلم تستعدوا له دا غي د لپاره مونږ او تاسو تیاری ونه، دا غي د لپاره مونږ او تاسو کوشش ونه. او بل خبره وته دا ذکر کړه چې ودفنتم الاموات فلم تعتبروا. مړی مونږ او تاسو دفن کوو، هر ورځ چې کوم دی یو مړی خامخا وفات کی، هغه مونږ او تاسو په خپل لاس باندې قبر ته ویس، د چا پلاران وپاش، د چا نور خپلوان وپاش، په خپل لاسونو باندې قبر ته کوزو، خو لیکن دا غي نه مونږ او تاسو عبرت وانه غیستو. او بل خبره وته دا ذکر کړه چې ونسیتم امورکم واشتغلتم بامور الناس. خپل کارونه مېر کړی دي، خپل نقصانات مېر کړی دي، چې په ما کې څومره نقصانات دي. هر سړی نه خپل عیبونه او خپل نقصانات او خپل ګناونه هغه ټول د خلکو نه هېر شوي دي، خو چې دوه کسان کینی نو د بل انسان پسې ولګي چې پلان کې ته د خیال دی هغه دسی چل کړي، هغه پلان کې ګناه کړي، هغه پلان کې نقصان دی پای په خلکو پسې لګي او ځان مېر کړي. د ټول خبرو دا څو خبرې وته ذکر کړي، وای زمونږ او تاسو دعاګانې چې نه قبليږي په مونږ کې دا نقصانات دي، نو دی وجه نه زمونږ د دعاګانې نه قبليږي. نو مقصود زمای خطبه سره یو ټکی یو جمله پدې کې مقصود دا غدا چې وعرفتم الرسول عليه الصلاه والسلام فلم تتبعوا سنته. د رسول الله عليه الصلاه والسلام سنت مونږ او تاسو پیژندلې دي، او رسول الله عليه الصلاه والسلام مونږ پیژندلې دي، خو لیکن دا سنت او تابعداري مونږ نه کړی.
هغه مونږ ته د خپلوالۍ خیال وساته او مونږ تاسو د خپلوالۍ خیال نه ساتو او سوچ د خپلوالۍ خیال نه ساتي دا انسان د الله رب العالمین په نسبت باندې لوی مجرم دی او غټ ګناهګار دی الله رب العالمین دې په موږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك